بالاخره د زلاله هاشمي هغه جنجالي مصاحبه هم خپره شوه، کومې ته چې د زلاله هاشمي خاوند وړوکی ماشوم زوی او د دې نورې کورنۍ هم منتظره وه. کله چې زلاله هاشمي څو موده مخکې په کابل کې نادرکه شوه، د زلاله هاشمي د خاوند په شمول نورو سوشل میډیا کارکونکو د زلاله هاشمي ورکېدل او د هغې تختول د افغانستان په موجوده حکومت ورواړول. خو دغه موضوع د ډېر وخت لپاره خاموشه پاته وه او ډیرو خلکو همدا سوچ کول چې ګواکې د افغانستان حکومت زلاله هاشمي تختولې او چیرته یې مړه کړې ده. خو نه، داسې نه وو. زلاله هاشمي د خپل ښه ژوند لپاره خپل وړوکی ماشوم زوی او خاوند په کابل کې پریښي او دا خپل اروپا ته تښتېدلي، تر څو هلته په اروپا کې د آریانا سعید او د افغانستان د نورو هنرمندانو په څیر یو آزاد، خودمختار او عیاش ژوند جوړ کړي. همداسې ویل کېږي چې زلاله هاشمي د آریانا سعید په مرسته باندې د پاکستان هیواد له لارې اروپا ته انتقال شوه او آریانا سعید غواړي چې په اروپا کې په زلاله هاشمي باندې خپل کنسرټونه ګرم کړي. ملګرو، د زلاله هاشمي چې کومه تازه مرکه راغلې ده په هغه کې په 100% هم رښتیا نه ښکاري. زلاله هاشمي د خپل زوی او خاوند او کورنۍ سره ډیر ظلم وکړ، خصوصا هغه 2 ماشومان زمن چې یې یوازې پرېښود او دا د خپل عیاشي لپاره اروپا ته لاړه. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.